سلامونه احترامات ملګرو د پروګرام ښکلاګانو سره زه مې مادفان مسافر د سعودي عرب دې وخت کې مونږ په سعودي عرب په ښار خمیس مسجد کې موجود یو. بس تنګ شولو په دیره کې بار راووتلو، لاکډاون دی، 24 ګنټې کرفیو ده. خو بس مونږ وی چې هر څه کېږي خو ډېر زیات تنګ کړو موبایل و خوبونو. بس بهر راووتلو، ما سره زما یو دوه ملګري نور هم راوتي دي. خو بس هغه کار وشو چې د اختر خبرې مه کړه، اختر لرې دی جانانه، ستا راتله اختر دی بې اختره کور ته راشه. خو اختر به نور کله مونږ وی د اختر راغلی دی، خو د وینو په باران کې راغلی، خو نن په کرفیو کې دا پیره راغلی دی او هغه هم 24 ګنټې. بیخي د کورونو نه بهر نه شو وتلی. بس دا اوس بار زموږ سره خوا کې د پټو یوه ایریا ده، بس هغې ته راللو نو ملګري م راسره دي، نو ګورو چې د دوی څه په زړه باندې تېر شو او د دوی څه رایه ده. ما سره زما ملګري یاسر او نظام خان موجود دي او دوی نه اوس تپوس کوو چې د دوی اختر څنګه تېر شو او په څه حالاتو کې تېر شو. یاسره اختر باره کې څه رایه ده، څه وی؟ مه راځه اختره زما زړه باندې ښه نه لګي، مه راځه اختره زما زړه باندې ښه نه لګي، ما ته چې کوم ګران و هغه یار بې وفا شوی لکه دا عاشق دی. یاران دوستانو اختر چې کوم دی په لاکډاون کې رالی او ډېر په سختو حالاتو کې رالی، ځکه چې مونږ دیرو نه راوتې نه شو. دیرو کې چې کوم دی بار کرفیو ډېر زیاته او ډېر زیات تنګ شو. په کمبلو کې وته خوبونه دي والله چې د سره دغه نه راوتې نه شو. دا خو زمونږ اخر کې تنګ شو، راووتو خوا کې ډېر چاپېره پټي دی علاقه ده، هغې ته راووتو مونږ ویل که هر څه کېږي خو راشي دا راوچه ته سپک راسپک کړو او دغه حالات دی والله چې بس تېرېږي نو په مسافرو ټولو باندې. مونږ خو لا بیا هم ریاض ښار چې کوم دی هغه ډېر زیات هغه مسافر چې کوم دی ډېر زیات تنګ شوي، نه دغه شته دی هېڅ هم نشته دی، لاکډاون دی. الله دې خیر وکړي، خو دعاګانې کوئ چې مخکې څه ده. او دا اوس په زموږ ملګری خان نظام خان، تاسو اختر باره کې څه وایې؟ زه به درته یوه ټپه وکړم اختر باره کې. اختر خو راغی یار مې نشته، اختر خو راغی یار مې نشته او زه بې دیدن اختر څه کړم ماین. او اختر دې څه حالات کې تېر شو؟ لکه په زړه دې څه ته خو نوی م راغلی که نه، لکه دا د لومبنی اختر دی دلته په سعودي عرب کې. لکه اوس خو مونږ یو مونږ خو لکه اخترونه ډېر تېر کړي، ستاسو خو لومبنی اختر دی، نو څه تاثرات دي ستاسو؟ یاره مسافري ډېر ګران کار دی، ما خو نوي نوي راغلي اختر راباندې چې د بار نه و تېر شوی او والله بس مسافري ډېر ګران کار دی. او لاکډاون کې اختر راغی او چې کوم دی نو بس په دیره کې ناست دي، 24 ګنټې کرفیو ده او بار ته وتی هم نه شو. او بس دغه والله لانجې کونجې دي مسافر چې کوم دی په دیرو کې ټول ناست دي اوري